او اپر سوات که لوور سوات. چارباغ په کوم ځای کې پکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چارباغ په لوور سوات کې یا په اپر سوات کې. دا به تاسو نن په فیسبوک باندې دا ډسکشن لیدلی. وزیر اعلی چې کوم د اعلان کړی دی چې مونږ سوات په دوه حصو کې تقسیمو د عوامو د سهولیاتو لپاره. نو چارباغ عوام چې کوم دی هغې حوالې سره ډسکشن شروع کړی دی. څوک وایي چې نه زموږ دپاره لوور سوات ښه دی، څوک وایي چې زموږ دپاره اپر سوات ښه دی. نو په دې ویډیو کې به مونږ فایدې او نقصانونه د دواړو ګورو چې آیا د چارباغ د خلکو دپاره کم یو ښه دی. که چېرته چارباغ د لوور سوات حصه شي نو د هغې به څه فایدې؟ مینګوره سیټي مطلب یو غټ ښار دی مینګوره چې په هغې کې انفراسټرکچر څومره هاسپیټلز دي، کالجز دي، یا چې څومره تجارت دی. نو په مینګوره یو غټ ښار دی، لازمي خبره ده هلته به انفراسټرکچر هر څه موجود وي او په ښه لحاظ سره په ښه سطح باندې به وي. نو دا د هغې څه دي؟ فایدې دي چې ښه هسپتالونه شته، کالجز شته او د زیاتتر تجارت چې خلک کوي چارباغ خلک نو مینګوره کې زیاتتر دي. د هغې سره سره هاسپیټلز ته خلک هلته ځي او کالجز ته هم مینګورې ته وزټ کوي او هغه ځای کې خپل سبقونه وایي. د هغې نه علاوه که مونږ نقصانونو ته وګورو، دومره غټ نقصانونه نه دي خو بیا هم مونږ ایزه نقصان ګڼو ده. اولنۍ خبره دا چې دا ټورست سپاټس مطلب څومره چې ټوریزم دی، که هغه زموږ سره کالام دی، ګبینجبه ده، میادم دی، څومره چې هم به بره ټولې زموږ ټورست سپاټس دي هغه ټوټل به د لوور سوات حصه نه وي، هغه د چا حصه؟ د اپر سوات. او مونږ ته پته ده چې دا پکې یو نقصان ګڼلی کېږي. د دې نه علاوه که چارباغ چېرته د اپر سوات حصه شي د هغې څه فایده ده؟ پالیټکس. پالیټکس څه مطلب دی؟ پالیټکس مطلب زموږ چې څومره هم بر علاقو نه پالیټیشنز راځي هغه وزټ کوي د چارباغ باقاعده سره او دلته خیال څه نه څه ساتي ایز کمپیر ټو که مونږ وګورو لوور سوات ته زموږ MNA چې د هغه سایډ نه راشي، خاص کر د ښار د طرف نه. د دې نه علاوه ټوریزم د اپر سوات چې کوم دی که د هغې سره مونږ شامل شو، زموږ سره به تاسو ته ما په دې کې نقصان چې دې ښایسته شوه اټومیټکلی فایده شوه، ټوریزم به زموږ سره وي. مطلب مونږ به د اپر سوات حصه یو چارباغ والیان، د هغې سره سره مونږ به ایزه ټورست سپاټ کاونټ کېږو. مطلب ټوټل اپر سوات زیاتر ټوریزم باندې بیس دی. د هغې نه علاوه که مونږ چارباغ د اپر سوات حصه شي نو د هغې به څه نقصانات شي؟ ایډمنسټریشن مطلب انسټیټیوشن څنګه چې هلته فایدې وي دا مونږ سیټي کې هاسپیټل، کالجز او ټریډ دا په ښه انفراسټرکچرز موجود دي په نسبت د دې. دلته داسې نه چې دلته نشته، دلته شته خو په نسبت د دغې انفراسټرکچر کالجز او هاسپیټلز او ټریډ په دې بره سوات کې نشته. نو دا فایدې او نقصانونه د دواړو شته. خو اوس په چارباغ په عوامو باندې بیس ده دا خبره چې هغو د دې سره شاملېږي یا د دې سره شاملېږي. خپله رای ضرور په کمنټس کې ورکړئ چې ما چې کوم فایدې نقصانونه لیکلي آیا دا فایدې او نقصانونه دي او که نه دا زما په ذهن کې هسې دا خبرې داسې راغلي چې دای فایدې دي او دای نقصانونه دي. که تاسو ته څه معلوم وي نو هغه هم په خپل رای په دې کې ضرور په کمنټس کې ورکړئ. بله رای خلک دا ورکوي چې چارباغ د ایز ا ریډ زون شي، مطلب دا د ایډمنسټریشن ایریا شي د دواړو د اپر او د لوور سوات د دواړو دی، دلته ښه انفراسټرکچر هر څه جوړ شي خو هغه لا ممکنه خبره نه ښکاري. خو تاسو په خپل رای ضرور په کمنټس کې راکړئ چې اپر سوات که لوور سوات چارباغ په کوم ځای کې پکار دی. الله حافظ.